لسر درود قرطبی مسلمه بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اذان دې څه شو ها پرونی زرین دوران دې څه شو. ټول سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به یاستئ. د حریت فکري روزنې میاشتنی سیمینار ټولو ګډونوالو ته راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به یاستئ. حریت فکري روزنه د ځوان نسل د فکري رغښت او جوړښت په موخه په ټولنه کې روزنیز سیمینارونه د ځوانانو لپاره وړاندې کوي او ونیزې ادبي ناستې ترسره کوي. په دې هیله چې دغه سیمینار له موږ سره تر پایه وزغمئ. په دې سیمینار کې به چې عنوان یې د نوي نسل فکري ستونزې د عنوان لاندې سیمینار وړاندې کیږي چې په دې کې به ویناوال ملګري په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کوي او د خوښۍ خبره هم دا ده چې دلته به خبرو ته تقریبا کم وخت ورکول کیږي او د ګډونوال ملګري به تر ډېره حده پورې پوښتنې کوي. او بله مهمه ده چې د دې سیمینارونو یو لویه ګټه هم دا ده چې په دې کې د بېلابېلو فکرونو خلک رايوځای کېږي او دلته نه وي څه اوري. شاید دغه خبرې ډېرو خلکو ته تکراري واوسي او ځینو خلکو ته داسې نوې خبرې وي چې شاید بل ځای یې نه وي اورېدلې. که فکر وکړو چې که په ټولنه کې څوک په فردي توګه باندې ژوند وکړي هغه د فردي فکر که غلط هم وي دته صحیح ښکارېږي. د دغو ناستو ګټه هم دا ده چې دلته موږ یو بل اورو له یو بل نه خبرې اورو. هغه خبرې چې صحیح وي اخلئ او هغه خبرې چې غلطې پرېږدو. په دې باره کې اسدالله غضنفر صاحب وایي کتابونه خالي د لوستونکو په څېر مه لولئ بلکې له کتابونو سره خبرې وکړئ او په دغو ناستو کې کومې خبرې کېږي هغه خبرې چې خدای مکه ناسمې وي هغه باید پرېښودل شي او هغه چې د ځان د جوړښت لپاره او د فکري رغښت لپاره کارول کېږي یا موږ ته په ښه راځي هغه باید راواخلو. نورې زه خپلې خبرې نه اوږدوم. تاسو ټولو ته که راغلاست وایم سلامت اوسئ. لسر درود قرطبی مسلمه بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم. د حریت فکري روزنې میاشتنی سیمینار ته ټولو راغلو درنو میلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه خبره به ملګرو درکړې وي چې حریت فکري روزنې په سیمینارونو کې چې کله موضوع وي د ځوان نسل ته متوجه فکري ګواښونه یا د ځوان نسل روزنه یا د ځوان نسل فکري ستونزې معنا اکثریت موضوعات چې ارائه کېږي یا فعالیتونه چې د ځوان کلمه وي ورسره یا د ځوان مختاړی ورستاړی ورسره ذکر شوی دا په دې خاطر چې د ټولنې د ملا تیر همدا ځوان ده. ځوان هغه څوک ده که په تاریخي لحاظ ورته وګورو کله چې دعوت شروع سری دعوت ابن ارقم ځوان او په ځوانانو کې 12 کلن ځوان چې د دې دعوت کوربتوب ته یې ښه راغلاست ویلي. دغه رنګه کله چې صحابه کرام ځوانانو صحابه کرامو کې موږ مطالعه کوو یا ځوان صحابه کرام موږ مطالعه کوو د اسلام لپاره د اسلام په تاریخ کې د دوی نوم او دوی د اسلام لپاره واقعا سرښندنې کړي. تاریخ د دوی له نومونو پرته ډېر کم څه به ولري د ځوانو صحابه کرامو له نومونو پرته. دغه رنګه که مخته پسې راسو د قسطنطنیې فاتح سلطان محمد ځوان 14 کلن ځوان چې تاریخ ذکر کوي. دغه چې که نظر پسې وکړو د سند فاتح محمد ابن قاسم 14 کلن 19 کلن ځوان. د دوی تاریخونه چې مطالعه کوو د دوی شاهکارونه چې ګورو بیا موږ تاسو ته معلومات کیږي چې ځوان په ټولنه کې کومه درجه لري او ځوان کوم مهم فاکتور ده د ټولنې لپاره.
دلته چې راټول شوي دي الحمدلله موږ تاسو ټول ځوانان یو او په هغه عمرونو کې یا تر هغه نه لږ لوړ یو چې هغه ما یې تر اوسه یادونه وکړه نومونه مو واخیستو. نو نننی سمینار هم د ځوانانو فکري ستونزې یا د نوي نسل چې هغه هم ځوان نسل ورته ویل شو دوی فکري ستونزې دي دغه باندې به دلته بحث کیږي او له بحثه وروسته به ستونزې وډاګه کیږي له ستونزو وروسته به حل لارې ورته هغه توصیه کیږي چې کومې سپارښتنې دي چې دا ستونزې حل کولی شو. خو چې د ځوان مسؤلیت شی ده په دې موضوع باندې که یو څو خبرې وکړو خدای جل جلاله په قرآن کریم کې هم همدغه فرمایي چې موږ تاسو ته د هغو ځوانانو قصه کوو. سورت کهف کې د کهف ځوانان ښیي چې هغوی په الله تعالی جل جلاله ایمان راوړی و او دوی ته هدایت سوی و. دغه چې په مخته پسې راسي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې موږ ته لارښوونې سوي دي. د حدیث مفهوم یې داسې ده چې 5 شیان مخکې له 5 شیانو غنیمت وګڼئ. په هغو کې یو څه چې د هغه ځواني له بوډاتوب مخکې غنیمت وګڼئ. په ځواني کې چې کوم کار کولی شي ځوان هغه بیا په بوډاتوب کې نشي کولی. چې عمر تیر شي بیا هغه توان هغه طاقت نه پاتې کېږي چې یا عبادت په هغه ډول وکړي یا زده کړه په هغه ډول وکړي یا مبارزه په هغه ډول وکړي څنګه چې سړی په ځواني کې کولی شي. نو ځوان ته تر ډیره مسؤلیتونه ورله غاړې دي چې د هغوی څخه یو هم د علم حاصلول دي. کله چې آدم علیه السلام پیدا کیږي خلق کیږي نو الله تبارک وتعالی له ملایکو نه پوښتنه کوي چې دا د علم هغه اساس موږ ته ښیي. خو ملایکو ورته وایي چې په هغه څه موږ نه پوهېږي ته ورباندې پوهېږې. آدم علیه السلام ته وایي چې ته ورته ووایه. آدم علیه السلام هغه نومونه هغه کلمې ټولې ملایکو ته وایي. په دې وخت کې ملایکو ته حکم کیږي چې تاسې سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. د دې سجدې دا کرامت چې آدم علیه السلام ته حاصل سو د دې علت همدغه علم و چې آدم علیه السلام په ملایکو یو فضیلت چې لاره هغه یې علم ورباندې لاره. دا د ده فضیلت په نورو ملایکو باندې په هغه څه چې نورو ملایکو ته معلومات او علم نه و آدم علیه السلام ته ورباندې علم و نو ملایکو ته وفرمایل شول چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دی یو امتیاز ورکړل شو د علم په کامل کې. بل امتیاز ورته ورکړل شو چې په جنت کې اوسه. د جنت اوسېدا ښه ژوند دغه د علم له برکته و. معنا که څوک علم حاصلوي خدای جل جلاله هم امتیاز ورکړی ده. خو له دې وروسته د عمل میدان راځي چې هغه کې بیا امتحانات وي. نو د ځوان لپاره اول مسؤلیت علم حاصلول ده. په علم کې هغه څه چې فرضیات دي هغه او له هغه وروسته هغه څه چې موږ ورته دنیوي یا عصري علوم وایو د دې دواړو زده کول ترلاسه کول دا د ځوان مسؤلیت ده. تر څو د ټولنې لپاره دی که ما حق هو د ځوان مسؤلیت ادا کړي. دوم قدم کې چې راځو بیا ځوان لپاره مجلسونه د دوی اړیکه او د دوی که وایو ناسته ولاړه باید له ښو خلکو سره وي. ښو خلکو کې علما راځي هغه خلک چې د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم میراث مختار رسوي دغه علما دي. د دغو سره رابطه آمد د دغو سره ناسته له دوی سره مجلسونه د علم په مجلسونو کې ګډون دا د ځوان دوهم مسؤلیت ده. یو کیسه موږ تاسو ډېره اورېدلې ملګرو به مخکې هم ډېره اورېدلې چې ډېره مشهوره سوې هغه دا وایي چې که چېرته ته د یو آهنګر سره که د تا ناسته ولاړی که د هغه دکان ته د تا تګ و راتګ وي امکان لري چې هلته ځینې سپک یا د اور راپورته شي تا ته اذیت و ازار ورسوي. که هغه ازار درته ونه رسوي هغلته شاید لا ګرمایش نه له هغه تاو نه ته په تکلیف شي. که هغه هم مثلا له غم ځان وساتې شاید دا دګونه ستا کالي او ستا بدن تور کړي له دې مثلا ځان وساتل. خو چې له دوکانه یې راوځې
د دوږ بوی به حتما در سره راوځي. کله چې راوځي یو چا سره پوښتنه کوي، یو چا سره نږدې شي، هغوی پوهېږي چې معنا ته له څنګه ماحول نه راوتلی یې. حتما به هغه د دکان کې چې هغه سکاره سوځي د هغوی هغه د دوږ بوی به ستا په جامو باندې په بدن باندې پاتې وي. خو برعکس که چېرته د یو عطرفروش دکان ته ته لاړ شي چې عطر واخلې، که چېرته ونه شي ملګری شاید دومره اخلاص وکړي یو بوتل عطر درته ډالۍ کړي، که هغه هم ونه کړي له دکان نه چې راوځي هغه د عطرو بوی به ستا په کالو باندې تر لږ مودې تر یو څو مودې پورې حتما ښکارېږي. د علماو مجلسونه د علماو ناستې له هغوی سره تګ وراتګ همدغه مثال لري. په ټولنه کې د ښو خلکو سره رفت آمد، له هغوی سره اړیکې ساتل، د هغوی مجلسونو ته ورتګ همدغه مثال لري. که چېرته د بدو خلکو مجلسونو ته، هغو بنډارونو ته چې معصیت او ګناه وي پکې، هغو ځایونو ته ځو، نو که مو خپله په ګناه کې واقع نه شو، اول خو ډېر امکان لري چې خپله به ورسره واقع کېږي. که واقع نه شي په تا به تاثیرات او اثر یو څه ښکارېږي. او برعکس که چېرته د نیکانو مجلسونو ته تلو، هغوی سره مرسته آمد زیات و، نو یو څه اثر به حتما په موږ تاسې ښکارېږي. نو زه چې ډېرې خبرې اوږدې نه کړم، ما ته چې موضوع راکړل سوې وه همدومره څه مې ورباندې تیار کړي وو. هیله ده چې د ملګرو لپاره د قبول وړ وي. چې شي راپورته د اصحابو ننګه د لا اله الا الله په ننګه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول به ښه یاست او خسته به نه یاست. کله چې خبرې یو طرفه ډېرې سي نو بیا سړی خسته کېږي، نو موږ به کوشش وکړو چې خبرې مو رالنډې کړو، خلاصه څه یې تاسو ته وړاندې کړو. وروڼو موږ ځوان ډېر یادوو. ځوان ولې ډېر یادوو؟ دغه د الله جل جلاله یو قانون د په اصطلاح یو عادت ده چې کله یو شی عروج ته رسېږي هغه بیا بیرته د زوال په لورې ځي. دغه ځواني دا د انسان عروج ده او په دغه عروج کې انسان نه انرژي لري، نه کوچنیوالي کې لري او نه بیا بعد له ځواني لري. نو ځکه ډېر مسؤلیتونه موږ تاسو ته راجع کېږي. کوشش په دغه کوو چې د هغو خلکو لاره تعقیب کړو چې د موږ دپاره رښتیا نمونه دي. په دې خبره کوو چې څوک د موږ دپاره نمونه دي، د چا لاره چې تعقیب کړو بیا موږ بریالي سوي یو. کله سړی د ټولو کائنات ته فکر وکړي او د ټولو کائناتو په منځ کې د انسان شتون تصور کې، انسان تر یوې کوچنۍ ذرې کم په اصطلاح حیثیت لري. تاسو ته بهتره معلومه یې چې موږ په دغه کهکشان کې د ساینس په اصطلاح کې ملک وی یا د شیدو لار ویل کېږي، د موږ لمریز نظام په دې کهکشان کې دی او د موږ د لمریز نظام په څیر دلته په میلیونونو نور کهکشانونه هم شته. او دغه د موږ ځکه تقریبا به ووایو چې د موږ په لمریز نظام کې بیا یو کوچنۍ سیاره او دغه د موږ لمریز نظام بیا په دې کهکشان کې تقریبا کوچنۍ لمریز نظام ده او دغه کهکشان بیا په یو کلستر کې ده د کهکشان په څیر میلیونونه نور کهکشانونه دي او دغسې د دغه کلستر شتون بیا سوپر کلستر ته هلته بیا په میلیاردو نور کلسترونه دي. داسې ټول سړی سره ټولوي او فکر ورته کوي نو یو خو عقل عاجز کېږي. بل د انسان شتون دلته د یوې ذرې هم رم نه کېږي. خو د الله جل جلاله مهرباني ته سړی حیران سي چې په دومره کائناتو کې انسان هغه الله جل جلاله په دې ټول مځکه کې خپل خلیفه ټاکلی او تنها خلیفه نه ده ټاکلی بلکې په مختلفو وختو کې رسولان پسې رالیږلي، کتابونه یې پسې رالیږلي دي. کله چې انسانانو لاره ورکه کړې نو الله جل جلاله یو لارښوونکی ورته رالیږلی چې کله دوی د هغو لاره تعقیب کړې نو سمه لاره یې پیدا کړې. دغسې موږ د اخري امت په توګه د موږ پیغمبر او د موږ رسول د الله جل جلاله له طرفه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق لا تنها دغه یو خبره کفایت کوي چې الله جل جلاله وایي چې تاسو د پاره په رسول الله کې د خیر نښې دي په اصطلاح او دا تاسو د پاره یو ولګو ده او که رښتیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند پر اختیار مطالعه کو دا خبره موږ تکرار ډیره کوو او باید تکرار هم سي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سي باید پیژندل مو نه پیژنو بدبختانه ځکه یو خو موږ د نصابو عمومي مشکل ده بل موږ د سیرت امتحان چیرې ورکو مثلا یو ټولنه یا یو کورس یا بل څوک امتحان نه هغه تنها هغه سوالونه او جوابونه سي وړکې کتابونه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت لیکل سوی هغه راخلو وای او امتحان کې ورکو دغه د استاد ناوک خبره لکه انسان چې سره کارډر جوړوي تنها معلومات ذخیره کوي تر پرچې رسوي وسلام په کار دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه سي حق واغس مطالعه کړی وای بدبختانه موږ دغه کې مصروف شوی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه پیژنو چې ډېر معلومات کې لري چې ځان ته یو سوای چې ولا سیرت کې ډېر تکړایم هغه وایي چې ولای د پلار نوم عبد الله او د مور نوم امینه او دغه شجره په ورته معلومه قوم په ورته معلومه دا معلومات خېدي سز دم وي خدغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نوم چې عبد الله او دا نه د تا په اخلاق او تاثیر کوي او نه د چلن تاثیر کوي معلومات دی باید زده دي خکار ده خو دې لپاره چې ژوند په دغه طریقه تیر سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په غډول چې ضرور ده باید وی پیژنو او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق لوي چې کتا چې باندې الله جل جلاله ګران او تاسو غواړئ چې الله جل جلاله باندې ګران سي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لار تعقیب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار خو موږ په نظر تعقیب به څنګه کو په کار دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د ځان لپاره نمونه او الګو لارښود رهنما وټه الله ته به موږ هم په دنیا کې کامیابی تر رسیدلې ان شاء الله او هم د آخرت کامیابی ځکه انسان چې دلته راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای که دنیا ټول ورځ فرض کړي زه په مازدیګر کې راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د ژوند پاک لا فرمای وای دا داس مثال لري لکه مسافر چې چیرته روان تر ونه لاندې د مکه او جبیا اصلي ژوند الته پاتې ده او دا د ژوند لپاره په اصطلاح امتحان ده روان بل صاحبان سوای دا دار د امتحان ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ لپاره لومړنۍ بهترینه او کامله نمونه ده هغه کله موږ پر اختیار مطالعه کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند و پیژنو بیا ان شاء الله د موږ په چلند کې خپل فرق راځي ځکه اسلام د فطرت دین ده دا اتفاقی خبره ده چې انسان یو بل قوت ته ضرورت لري خو هغه چې سم لري پیدا کړه هغه الحمدلله موږ تاسو مسلمانان اندوان د بوتانو د غوا عبادت کوي دا ولي کوي ځکه دوی دغه کمی احساسي آتش پرستان ور عبادت کوي دغه د ستورو عبادت کوي څوک د لمر عبادت کوي ولې کوي ځکه دا د انسان فطرت د یو چاته ضرورت لري خو موږ الحمدلله حق خالق ته رسیدلو خو په دغه ایمان کې کغواړو چې وړاندې ولاړ شو د امام په اصطلاح هغه بشپړې درجه ته رسیږو نو کوشش وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار تعقیب کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته د موږ د پاره نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي لکه ورسته دغه چې ورسته په راځي د دین علما دي او موږ الحمدلله دغه تاریخ نه لرو چې موږ د یو چا کمایل غرب سه خپل ماشمان وته د سپایډرمن نه دا موږ غني ورته وایي ساده لاس واچو ته ورسې په بل تعمیر ته ور پاواز یا سوپرمن هغه خلک سپسو کوی تر دیواله و بس دا دی ولی خپل ماشمان ته وړاندې کوي ځکه دوی دغه نمونه نه ورته لري خپل چا د خپل وسی ولا دغه د موږ یو دغه اتلو خو د موږ د تاریخ بابونه الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسته تر اوس وخت پورې تر امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله پورې دغه کارنامو ډک دی چې کدي دغه خلکو ژوند مطالعه کو هغه به موږ د پاره خول ګوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ لومړنۍ ولګو د لغه ورسته موږ صحابه او پسې کدي غوځوند مطالعه کو راځم خبرې لنډوم تنها څو نمونه به وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه الله جل جلاله دې حق لا فرمای محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دغه ډېر عجب احساس پروت ده، عجب قوت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سره کوم ملګری دی هغه په کفارو باندې شدید دی، د کفارو په وړاندې محکم دی، او خپل منځ کې بیا سره مهربانه دی. جالبه دا ده د مهرباني پاک له یو دوه مثال بیان کوم. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ تبوک له غزا چې پاتې کیسه وګدا د ټوله کیسه نه کو. بیا سي د بدر صحابم د کله سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک له غزا چې بیرته راغله نو هغه منافقینو درواغ ویل چې پاتې شو، چا څورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پرې خود تنها دی درې نفر او یو کعب رضی الله تعالی عنہ، یو هلال او یو مراره رضی الله تعالی عنہ. دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له طرفه دی په یو ازمایښت کې واچول شو چې یو وارې 450 ورځې پورې هېڅ چا هم خبرې نه ورسره کولې. بیا امر ورته وکړو چې له خپلو ښځو چې جلا سي. خو 50 ورځې بعد چې کله د سهار د لمانځه په وخت د کعب رضی الله تعالی عنه او د ده د ملګرو د بخښنې آیاتونه نازل سو، نو دلته د صحابو ترمنځ واجب کیفیت راغی، ټول سخت خوشاله. په دې وخت کې دوه نفره غواړي چې کعب ته حال ورکړي چې تا ته الله جل جلاله بخښنه وکړه. یو پیاده روان سو او بل په بوده باندې سپور سو. دوی دواړه سر په سیالۍ کې د کوم یو زر زیری پیوړ. په لاره کې دا پیاده سړی سوچ وکړو چې زه خو ولا تر ده مخته نه سم رسېدی، نو یوې لوړې ته وختو نارې وروالی وایي یا کعب زیری مې در باندې الله جل جلاله وبخښل. هېڅ هم نه و سره، هېڅ سره خپل نه و. دغه په اصطلاح هغه د دوی ترمنځ مینه وه. د حذیفه غالبا حذیفه رضی الله عنه پلار د احد په غزا کې چې هغه د غزا کیسه به مې اورېدلې، کیسه سره ګډوډه سوه، هغه صحابه مخته روان وو، بېرته شاته را وګرځېدو، جنګ تېز سو. د حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار یو صحابي سره په جنګ ده، صحابي غواړي چې هغه قتل او هغه مسلمان ده. حذیفه رضی الله تعالی عنه نارې پرې وایي، وایي پلار مې ده، پلار مې ده، خو رشته دی یې نه اوري، تر دې پورې چې هغه وفات کا او هغه قتل کا. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه دې جایز ده ته بل څه وایي الله جل جلاله دې در باندې ورحمي د پلار په مرګ باندې. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د بدر په غزا کې امیه بن خلف او د ده زوی یې ونیو او دا یو باده و او په هغه وخت کې چې بندیان ونیو هغه په فدیه ورکوله. دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولې. په لاره کې بلال رضی الله تعالی عنه چې په مکې دور کې د اسلام په لومړیو کې دغه غلام د امیه بن خلف داسې ولیدو چې دا خو هغه د ما دښمن ده. امیه بن خلف په مځکه پرېوته، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه پر سیره پرې پرېوته، دوی په د بغلو کې تورې او نیزې ورچخولې تر دې چې قتل یې. دا یې سره راپورته سو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه وایي الله جل جلاله دې بلال رحم وکړي. اصغر مې ولاړې چې اول مې راټول کړی او د نیولو لپاره غورځار کړي او بندي مې ولاړ. دغسې په جنګ کې هغوی د عمره محکم وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ډیر په جنګ کې زړور و. علی کرام الله وجهه وایي کله چې به موږ په جنګ کې سخت حال رالو نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته پناه ورکړو. او دغسې کیسې به تاسې ډېرې په سیرت کې واورئ. لکه د احد په غزا کې، د حنین په غزا کې ټول لښکر په شا روان و، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ روان. دغه په اصطلاح په هغه نظامي برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت و. په سیاسي برخه کې تنها د حدیبیې سوله تاسې مطالعه کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسي لیدلوری او سیاسي قوت تر معلوم سي. دغسې ډېرې کیسې دي خو تنها هغسې مطالعه کوي بیا تاسې ته معلومیږي. کورنۍ ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په تاسو کې تر ټولو بهتر هغه دی چې له خپل کور سره له خپل اهل سره ښه. او په کورنۍ ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو پلار په حیث خپل مسؤلیت دغسې ادا کړی و چې که موږ مطالعه کوو موږ ته ډېر زبردسته نمونه ده. د یو میړه په حیث، د یو قریب په حیث باندې، د میړه په حیث عایشه وایي ما چې به له کوم لوښي اوبه وچښلې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راته وایي چې تا د دې لوښي له کوم ځای اوبه وچښې؟ ما به اجو روښو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم له هغه ځای چښلې. او دغسې عایشه وایي یو وخت چې روان و چا نه لیدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې راځه د منډې سیالي را سر کې. وایي ما ورته ووایي نو سیالي م وایي 2 وارې سر وکړې. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم را چې وګټه بیا ما چې وګټه. دغه په اصلاح په کورنۍ ژوند تر دې پورې چې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا د ده لمسیانو دغسې
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې هغه به په شا باندې سپارو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې ګرځو دغه په اصلاح په کورنۍ ژوند کې له هغه وروسته موږ الحمدلله دغسې نمونې لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګرو سره دغومره په اصطلاح صمیمانه چلند کاو. نعمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېرې ټوکې کړې بیخي ډېرې ټوکې. یو وخت دغه ته مدینې منورې ته دغه راوړو یو کوچي شات راوړو درته ووایي دا ماته راکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې ته ور وست دروازه یې ور وټکول شات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ کوچی ولاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل دا ما له خوا ته ډالۍ ده نعمان ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورته وایي کوچی ولاړ درته ووایي ناوخته دروازه پسې ور وټکوي پیسې درته راوباسي کوچی ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فکر کړی چې راته ډالۍ خو پیسې به هم ورکړي نو کله چې یو غړی وسوه هغه دروازه ور وټکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راووت وایي څه کیسه ده درته ووایي پیسې مې راکړه یا مې شات راکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پیسې ورکړي بیخي ډېرې کیسې دي دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ترور صفیه رضی الله تعالی عنها ته هغه یوه ورځ ورته راغله وایي یا رسول الله دغسې دوا راوښیه چې جنت ته ولاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل بوډۍ ښځه به جنت ته نه ځي هغې چغې کړې زړولې ده ورته ویل چې زاړه ما بوډۍ به ځوانېږي بیا به جنت ته ځي دغسې ډېرې کیسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق لدي په فرهنګي برخه کې په اصطلاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري شاعران وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر وو د خیبر غزا څخه روان وو ان شاء الله دغه ملګري سره موږ سره سیرت تعقیب کړی وو واقع به ویلې عامر بن الاکوع رضی الله تعالی عنہ دی هدا ویله هدا په زمانه کې به د اوخان بولو بیا به دی ترنم ورته کاوه زمزمه به ورته کاوه دغسې ترنم و چې هغه اوښانو له ډېره خونده دغسې په اصلاح کاږه تلو نو ښځو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورولېږو وایي موږ زیاتې لکه جاول ویږو په موږ رحم وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل الله دې په امیر ورحمېږي ورته ووایي چې په دې خلکو باندې رحم وکړي دغسې عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه خندق سیکینه هم په هغه وخت کې دغه شعرونه جوړو صحابه به هغه له ځان سره ترنم کوو اللهم العیش العیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر خدای جل جلاله ژوند خو د آخرت ژوند ته انصار او مهاجرینو ته بخښنه وکړي نو اوس وروستۍ خبره دا ده چې زموږ دپاره څه کول پکار دی د دې ټولو نومونو مطالعه صحیح مطالعه او اړخیزه مطالعه کول پکار دی او د دوی لاره تعقیبول پکار دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي هغه خلک چې په ایمان کې قوت و په اصطلاح په دین کې مخته و او بیا وفات شو کوشش وکړي د هغو لاره تعقیب کړي ځکه په ژوندو کې کله کله دغسې پیښیږي چې هغه خدای مکه وښویي نو د دې دپاره موږ او تاسو دپاره تنها د پوهنتون تر چپټرو پورې او د مکتب تر کتابو پورې محدودیتل نه دي پکار یو څه مطالعه به کوو یو څه به اورو یو څه به لولو بیا به انشاءالله موږ او تاسو اول ځان جوړو بیا به هم چاته ګټه رسېږي د ځان دپاره ژوند مه کوئ پراخ سوچ کوئ او دلته چې راځي دغه تقریبا ټول ملګري له اطرافو چې راځي دوی ته بیخي ډېر خلک په تمه دي تاسو ته تنها خپلې کورنۍ نه دي په تمه کلي درته په تمه دي او رالیږلي یاست چې هلته ورسئ تاسو چلند ته ګورئ څه بدلون یې کړی که نه ده کړی خو بدبختانه من حیث د یو محصل زه یو محصل یم باید ووایم چې هغه څه چې له موږ توقع کېده موږ د هغه په خلاف کارونه کوي سوچ به کوو پراخ سوچ به کوو او کوشش به کوو پراخ کوشش به کوو هدفونه اصلي هدف د موږ اصلي معیار د موږ عقیده ده او هغه د اسلام مبارک دین ده لومړی د ځان جوړول مهم دی او له دې وروسته به انشاءالله کار کوو او دا کار به موږ د ټولنې دپاره کوو د خلکو دپاره به کوو وما علینا الا البلاغ المبین لرو بر ټول عرب عجم لټوم محمد ابن قاسم لټوم يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن موږ تاسې په دغه موضوع باندې چې البته د خبرو لپاره وخت کم د دوی وی او د پوښتنو لپاره به بیا انشاءالله بحث سره پرې کوو خو ما موضوع دغه ده چې د موږ د انډیوالانو د موږ د همزولي نسل د دې ملګرو سړی چې رښتیا هم سوچ کوي فکر یې په چیش کې بند وي او دی څه چرت وهي چې یاره پلاني موضوع دا څه کیسه ده چې هغه په اصطلاح د ستونزې په شکل پیدا کېدی او دا ستونزه به وي فکري
ما یو کوچنی لیست برابر کړی دی، مثلا د موږ د همزولي نسل سړی چې فیسبوک ګوري، ټویټر ګوري، واتساپ ګوري، او مثلا وضعیت ګوري، چلند ګوري عمومي په ټولنیز تعامل کې. نو زه وایم چې یو موږ تاریخي انحراف په مخه کړي یو، چې موږ ته یا تاریخ غلط را رسول کېږي او یا غلط لوست دی. دې به بحث وکړو. بل اسلافو سره شلېدلې رابطه ده. نن مازدیګر مو سیم خبره وکړله چې لرې تاریخ خو پرېږده، چې موږ فکر کوو له چا سره رابطه پې جوړ کړو په اصطلاح، او موږ د امت تیر بر مطالعه کړو او خپل اسلاف پېژنو. له دا نږدې فاصله کې لا با سره هم چندانې نه لګېږي. مو خو د پخوا زمانې خلک خو دې وسایلو سره نه بلد. او څلورمه له دیني مطالعې فاصله ده. پنځمه رسنیز اشغال چې راډیو، تلویزیون، اخبار، فیسبوک، په دې مسایلو کې چې شی راتلل او په موږ یې څه تاثیر کړی. او وروستی هم کمزورې تعلیمي نصاب. زه به دا یو کوچنی ووایم انشاءالله 20 دقیقې دي تر ونیمو پورې. د تاریخي انحراف په اړه باندې یو چا ټوکم پې کړی وه، یو به په ټول ژوند کې پلانۍ پېښه ونیسي، پلانۍ ونیسي، وایي دا پکې ور اضافه کړې وه، د افغانستان تاریخ به 50,001 کلن نسي. خالي 50,000 کلن موږ یادوو. دا 50,000 کلن تاریخ چې کېږي له بخدي تمدن نه په اصطلاح، له بلخ نه د اریایانو نشأت شوی ول، هغه ځای ښکاره شوي دي. نو د موږ تاریخ په اصطلاح تر اسلام وړاندې کومه سلسله وله او تر دا اوسه پورې د خلکو تقاضا دا یي دوی په دې باندې ټینګار کوي چې فکر کوي که سړی ډېر عمر ولري نو ډېر کارونه به یې هم کړي. هلکه نو د عمر او د کار تناسب منطقي ځکه نه ده چې مثلا په شخصي لحاظ هم یو څوک به سپین ږیری شوی د 80 کلو به خو دې معنا به دغه نه چې د 80 کلو په اندازه ټولنیز فعالیت کړی. کله چې فعالیت د 2 کلو ډیر ماسیر، د 10 کلو د 80 کلو جواب وای. نو دا به دا تقاضا نه چې موږ 15,000 کاله لاره وهلې ده. نو د دې به معنا دا وه چې نو 15,000 کاله له اول کال نه رانیولې تر دې اوسه پورې باید په ټوله دنیا کې ته نه د موږ راج وای. 15,000 کاله معنا دغه ده چې موږ دومره پخوانی وجود لرو، اوسنی موجودیت او اوسنی هویت مو دغه ریښې لري. او په دې کې د موږ لپاره د افتخار تاریخ له اسلامي تاریخ نه وروسته شروع کیږي. موږ ډېر جالب دا پرون یو ملګري پوسټ کړی و چې یو چېرته غونډه جوړ شوې له هېواد نه د باندې د شب هرات په نامه د هرات شپه. نو هغه کې دوی کړي وو چې ولا د هرات کې یهودیانو څنګه ژوند، په هرات کې پلاني موضوع څنګه پلاني چې اوایه موضوع باندې بحثونه کړي. نو چا په اصطلاح ګیله کړې چې دا د ملا علي قاري رحمت الله علیه ټاټوبی ده، دا د امام فخرالدین رازي ټاټوبی ده، دا داسې علماو ټاټوبی ده چې په اسلامي نصاب کې د نورې نړۍ علما حواله پرې ورکوي، خو موږ هغه نه پېژنو. ولې؟ دغه د تاریخي انحراف خبره چې موږ کوو. په دې کې جنجال دا جوړ شوی ده چې موږ ته یو دا د کمترۍ حس راکړل شوی ده چې تاسې دغسې مه وایئ دا 15,000 کاله تاریخ لرو، داسې مه وایئ چې موږ په تاریخ کې داسې تورې کړې دي. ولا علي حضرت احمدشاه بابا رحمت الله علیه د 25 کلو ځوان و، په دوی زومې باندې په هند کې ناست و، په دوی په کندهار کې ناست و، له مشهده تر ډیلي تر امو پورې تقریبا د نیمې کورې په اندازه یا یو څه راکم د موږ واکمني وله. دوی وایي چې دا نادیده ونیسئ چې موږ خالي جنګونه کړي. خو مخکې چې ملګرو تشریحات وکړل او سهار کې مازدیګر کې په یو بله غونډه کې ملګري د ابن خلدون رحمت الله علیه په اړه معلومات وړاندې کړل. موږ په هغو وختو کې په علم کې مثلا په تمدن کې په فرهنګ کې په کشفیاتو کې تورې کړې دي چې د موږ مجاهدین په سرحداتو کې مصروف وو او د موږ علما خپل کار ته خلاص. کله چې سړی په ټولنه په جنګ کې راښکلی سي هغه نو آرام چورت نسي وهلی، فکر نسي کولی هغه به تولید څنګه ولري، هغه به نوښت څنګه ولري، هغه به خدمات څنګه وړاندې کړي. او په دا خصوصا د موږ په دا معاصر خپل تاریخ کې په 100 کلن تاریخ کې زور همدا وهل کېږي چې دیني طبقه څنګه شاته ټول وځي، څنګه محکوم به مجبوره پاتې سي چې هغه قیادت ته ونه رسېږي او هغه په چا باندې تاثیر ونه لري، بلکې دی حتی د چا تر تاثیر لاندې. نو د تاریخي انحراف دلیل په اصطلاح عوامل چې موږ ته راپنهخه کېږي. یو دا ده چې موږ ته د کمترۍ احساس راکوي چې دغسې مه وایي، داسې حال کې دا باید ووایو. حتی د موږ تاسې په تاریخ کې چې چا اشتباهات هم کړي دي هغه یاد کړو، پلانی دوغومره غلطي یې کړي، مګر دا د موږ د تاریخ برخه ده، دا باید وساتو. ولې چې بل څوک باید دغسې غلطي تکرار نه کړي، له تاریخ یې حذفوه مه، دقیق یې ور ورسوه چې چا څومره وحشتونه کړي دي، چا څومره نارواوې کړي دي، پردي خلک یې را اشر کړي دي، زنډوال هر هسې د موږ کلیوال را سره ووهه، را سره مړ یې که پسې واخله، دا باید ثبت سي. له دې به انکار نه کوي چې هغه بیخي حذف کړي، وایي دا تاریخ و او دا تاریخ کې یو تریخ دوران
او باید وساتل شي. نو د موږ په وړاندې یوه خبره دا ده چې تاریخي انحراف رامنځته شوی دی. تاریخي انحراف دغسې له منځه وړلی سو چې دقیق تاریخ مطالعه کړو، د کمترۍ هیڅ له ځانه لرې کړو. موږ مسلمانان یو الحمدلله. موږ چې څه کړي دي په اصلاح د موږ اسلافو چې څه کړي دي په دې باندې موږ خوشحاله یو. په دې کې لوړې زور راغلی، کمی کاست راغلی دي منو یي، مګر له دې نه به انکار نه کوي، په دې به شرمېږي نه. موږ جوړ لم د هویت یو. په کورني مشکلاتو کې که تاسې سوچ کړی په کور کې کله جنجال، کله خفه، کله خوشحال، نو سړی خپل کور نه وځي یاره دا اوس د موږ څنګه کور، دا کور اوس پرېږدم ولا خپل کور دی. نو دغه کیسې پکې راځي. د موږ هېواد، د موږ ټولنه، د موږ اسلامي امت دا یو وجود ده. له اسلافو سره شکېدلې رابطه موږ ځوانان مثلا دا اوس هم بحث کېږي، دا رسنیز اشغال سره به یو لینک ورکړم. مثلا دا فاصله ځکه رامنځته شوې ده چې موږ بیړني حالات ګورو، ژوندي بڼه باندې خالي خلک ګورو. چې اوس وخت کې د چا ښار کلی کېږي، ولانډواله ورته ګوري چې یو چا خالي په یو ساتیري کې ګپه کړې ده، په یو ساتیري کې تکړه شوی ده، د هغه په غاړه مډالونه ورلوېږي، هغه ته پیسې ورکول کېږي، هغه په نورو ساتیرانو کې په ډېرو لوړو پیسو اخیستل کېږي. نو موږ وایو زه نو زه لیونی یم یا درس وایم یا کار کوم، انډیواله ده د پیسو د عاید خبره ده او د شهرت خبره ده، هم د رسنۍ په اختیار کې د انډیواله هم د پیسې دي. یا مثلا یو بل څوک ګوري چې سندرغاړی ده او دی وایي چې یاره خو ښه ژوند لري، ارامه ژوند لري، ښه تشویقېږي، خلک عکسونه ورسره اخلي، د مالکه چې الګو دغه ده والا په دې پسې روان شي دغسې ژوند وکړي. دغه شی موږ ته ولې په موږ په ذهن حاکم شوی ده او یا څنګه د تیر تاریخ سره شکېولو یو په اصطلاح رابطه قطع کړې ده د رسنیو په زور باندې. د خلکو رسنۍ د خلکو په ذهن باندې لوبې کوي، ملنډې پرې وهي، او دا په ټوله دنیا کې دغسې دي. په لویه سطحه چې د رسنیو د رامنځته کېدو یو مفهوم دغه ده، یا څوک چې لویه سطحه کې رسنیو ته ستراتیژي ورکوي، پلانونه ورکوي، د هغو کار دا د خلک خپل فکر ته مه پرېږدئ. کوچنۍ عادي خبره به وي، خو چې دوی وغواړي درته مهمه یې کړي، په خبرونو کې به یې وارې تېره شي، له یو کارپوه سره به بیا پیمره کوي، یوه ځانګړی راپور به بیا ورباندې راتلونکي کې به یې بیا تکرار اوري، دومره درته وپړسي چې ته فکر کوې چې یاره ډېره غټه پېښه شوې او یو ډېر لوی کار به شوی. دې به یې ما کوچنی په اخري لنډو خبرونو کې راواخلي، کیسه به ختمه شي، هېڅ خبره نه. دې معنا دغه ده چې رسنۍ داسې فکر کوي چې موږ چاته تولیدات لرو، هغه خپل فکر نه لري، دا خالي ذهن دی، خالي ورولې او دې در سره مني. او د موږ نسل متاسفانه دغسې رالوی شو چې کوم ویښتان هم په تلویزیون کې ولیدل سهار ته به هغه سټایل. په بریتانیا کې و فکر کوم یو چا په دې باندې تحقیق کړی و چې هغوی د لکۍ ایښودلو فیصدي څو ته رسېدلې ده، چې هغلته خلک ځان ته لکۍ دي. تاسو یې سرچ کړئ او دا دې ته خوند ورکوي. ما د خدای فضل دغه و چې دغه غټه بلا صحنې لرې سوه، که دا به موډ او که دا سړي ته نابلده ښکارېږي. څو کاله مخکې خلکو ته دغه خبره داسې نابلده ښکاري چې انډیواله تا و پتلون په دې غونډه کې سیرت وایي دا سټایل ده، هېڅ د منلو نه و، مګر ومنل سو. ولې؟ ځکه ډېر تکراري سو، ډېر شی چې په تلویزیون درته ښکاره سي که د ډېر بد ایسېږي هغه حساسیت ورسره کمېږي، تا ته عادي خبره ښکاري چې یاره دا که دومره بده خبره وایي نو سړی به دومره ډېر موږ ته راښو. دا خو لکه روغ جوړ کار ده. نو دغه مسایلو له اسلافو سره د موږ رابطه قطع کړې ده. نو مهمه خبره دا ده چې موږ باید خپل تاریخ مطالعه کړو، خپل علما مطالعه کړو، خپل قهرمانان مطالعه کړو، خپل سیاسي دیني لیډران مطالعه کړو، او دا سخته نه ده. مخکې که به تا غوښتل چې یو شی مطالعه کړې خصوصا په دیني برخه کې، نو ته به مجبور وي چې هغه ټول فنون به دې لوستل، د صرف و د نحوې بابت یوې خبرې ته رسېدې. نن علماو دومره اسانه کړي دي چې بې له هغو مراحلو تا ته اسانه کتاب شته، اډیو پیدا کېږي، ګوشه کې دې په غوږو کې ورکړې ده، په دې منځ کې خو یوه دغه خبره مو وله په میموري کې دغسې یو شی مو سره واچوي چې یو شی سړی زده کړي. یعنې اوس کتابونه ریکارډ شوي دي، اډیو کتابونه پیدا کړي، او دا سخته نه ده، خالي همت غواړي. له دیني مطالعې سره فاصله دغه د سلدې سره په لینک کې ده چې موږ سره یو بله ستونزه د ځوانانو دغه د چې موږ د دیني مطالعه نه لرو. داسې سوچ هم کړی ده چې هغه په جومات کې چې کوم ترتیب روان و، قاعده بغدادي ولا مثلا د قرآن شریف د سر سپاره ولا پنځ کتاب و، بوستان و ګلستان و، دا هم که چا ویلي شروع صلات و خلاصه و مثلا قدوري ولا کیسه خلاص تر کومه ځای پورې هغه د مکتب رخصتیو موږ ته زمینه برابره کړې ده، هم ویلي نور یې نو پروا نه لري، نور یې نه وایي. او په داسې حال کې سړی د داسې سړی فکر کوي لکه په اوسنۍ مډرنه دنیا کې، اقتصادي دنیا کې، چې ته ځان سره سوچ وکړې چې نه دوکان ږدم انډیواله، نه موټرواني کوم، نه کوم بل کار کوم، نه بل کسب کوم، ولا پیسې به پخپله راځي، نو پخپله به راشي. دین تر دغه مهم ده، خو موږ دین داسې اضافه بولو چې اول به دغه نور مسایل کوو بیا به دا کوو، دا د اضافه وخت دی. او څومره اسانه شوی ده اوس مثلا دا د ژمي څومره ښه فرصت ده، په جوماتونو کې د سهار تفسیرونه شته، نبوي سیرت وي، علماء کرام شته، حلقې لري، هغه د مادګۍ ملګري دي، کورسونه ملګري چې دي، کورسو ته هم رسېده کې کولی شي هغه ته هم کاشکې وخت ورکړي. دا د موږ مسؤلیت ده، دا مو ضرورت ده. مخکې انصاري صاحب مفصل خبرې پرې وکړلې تر څو پرې خپله لاره پیدا نه کړو. دا ځواني خو داسې شی
لکه مازګر مو خبره وکړله چې هغه سپین ږیرو به موږ ته ویلي وای سړی مځکې ته وایي چې ته را لاندې ځه او رښتیا کیسه دغه شي خو چې کله مځکې ته پخپله راورسېږي لږ د ژوند سړی تودې در باندې راسي سړی فکر کوي چې څه تس لاس را تېر سوی یم والا دا خو ښه فرصت و ولې په هغه وخت کې کار ترې وانخیست تعلیمي نصاب کې کله کله سړی فکر کوي چې یاره خو موږ خو زده دغه دی خو معلم صاحب دغه راښولي په کتابو کې دغه نو خلک ولې موږ ته نوي شیان وایي دا غورې درې به ولې په کتابو کې نه وي کتابو کې ځکه نه وي یو وخت کې د یو موسسې والا دلته کتابو باندې بحث کوو نو هغه یو شناخته ملګری پکې و هغه وایي موږ په دې باندې بحث کوو ښځینه نوم مونث نوم دا څو وارې په کتاب کې راغلی ده او مذکر نوم څو وارې راغلی دا باید بحث وي دا د ولې اضافه راوړي دا د ولې کم راوړي مثلا که تا لیکلي وای په کتاب کې راغلی دی چې احمد ګیلاس ور واخیست ګیلاس مذکر نوم په مقابل کې باید یو بله خبره دغسې وایست والا محمود پیاله ور واخیسته پیاله مونث نوم ده تر دې اندازې دقت څو وخت مخکې ما د پنځم صنف پښتو راوړه د حریت یوه سرمقالم په هغه باندې وه بشري حقونه موضوع پکې راغلی و په هغو کې ورته داسې واضح ورته وایي چې والا انسانان سره مساوي دي او په دې کې مثلا دین غیر مستقیم معنا دغه ولکه ځینې چې په فیسبوکو کې تاسو اورېدلی چې انسانیت لوی مذهب د هغو معنا دغه د دیني پولې رنګ یې کوي دا مه وایي چې دا هندو دا مسلمان دا بودایي دا پلانی وایي چې ټول یو انسانان چې ورته وایي چې ولې چې ته وایي چې انسانیت یو نو په انسانیت کې ته ماته راوښیه انسانیت کې د ژوند نظام څنګه ده کورنۍ سیستم څنګه ده د نکاح مسایل څنګه دي ټولنیز دودونه څنګه دي اقتصادي سیستم څنګه ده ته خو یو منظم سیستم ته لا اړتیا لري دغه شعار چې دوی ته کوي موږ ته څنګه ذهنیت راکوي موږ فکر کوو چې انسان دا معنا چې خلکو سره ښه کوه خواخوږي کوه احترام یې کوه ظاهرا دوی دغه لري اصلي فلسفه یې دغه ده چې دوی وایي دا دیني پولې ونړوي په ټولو خلکو ته یو رقم ګوري حتی ځینو یو حرکت روان کړی دی چې انسانان باید ټوله یوه ژبه ولري یا د جنجالونه نه سره جوړېږي په داسې حال کې الله جل وایي چې ژبې د تاسې تعارف لپاره دي نښې دي او دوی دا نښې باید ګډوډې کړو او سوچ کوي چې په دې نښو به ګډوډېدو اتحاد راتلی شي خو جنجال دغه جوړېدلی شي چې که په ټولو دنیا کې یوه ژبه وي امکان نه کېږي اظهار پرې سختېږي رابطه سختېږي فاصله پرې ښودلی شي نږدې کېدلی نه شي ډېره زیاته مننه